دا سړک چې د ښرنې ښار ختیځ لور ته غځېدلی نږدې 18 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د یوې نیمې میاشتې په وخت اخیستو سره به د جغل اندازې کولو چارې بشپړې شي. د پکتیکا والي وایي هڅه مو ده چې په ټولو برخو کې وخت په وخت خلکو ته خدمات وړاندې کړو او خپل راسپارل شوی مسؤلیت په سمه توګه ادا کړو. منګه د ښرنې حلقوي سړک چې دا ډېر وخت خراب شوی و او له استفادې لوېدلی و، نن مو افتتاح وکړه او غواړو چې دغه سړک د جالکاري پروژه به سرته ورسوو د راتلونکي لپاره انشاءالله نور امیدونه هم ورته لرو. د ټولګټو چارو رئیس وایي دا سړک د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت چې ولایتي ادارې لګښت په غاړه اخیستی رغیږي. دې روډ باندې تقریبا 3 میلیونه اندازه تخمینا مصرف هم ورته نیولی دی چې په باندې کېږي او 18 کیلومتره لاره ده، دا به جغل ازادي کېږي انشاءالله او مالي مصرف د ولایت لخوا موږ ته راکول کېږي، والي صاحب محترم لخوا انشاءالله په یوه نیمه میاشت کې شاوخوا یوه میاشت کې به انشاءالله کارونه سرته رسېږي. د سیمې خلک مننه کوي او زیاتوي چې اسلامي امارت تر ډېره بریده هغو ستونزو ته رسیدګي کوي چې خلک ورسره لاس و ګرېوان وي. واقعا موږ چې کله دا رقم د آبادي کارونه ووینو، پروژې ووینو، د بازیابي کارونه ووینو، واقعا موږ بس هیلې مو ژوندۍ سي د دغه سړک اهمیت ارزښت د دې خلکو لپاره خصوصا د غټو موټرو لپاره د بربري لپاره ډېر مهم ده. نو په دې کار باندې موږ ډېر خوشحاله یو. دا سړک تر دې اندازې خراب شوی و چې بیخي له استفادې لوېدلی و. د روان کال له پیل نه تر دې مهاله د ټولګټو چارو ریاست د لویو لارو، پلونو او پلچکونو په رغونه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي.